د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي چې د کرکټ بورډ د کلني پلان پر اساس پر همدې لوبغالي د انټر کلب یو ورځنۍ لوبې راپیل سي، خو د ځینو دلایلو پر اساس یو شمېر لوبډلې نه غواړي چې په دې ټورنمنټ کې ولوبېږي. ټورنمنټ کې نه لوبېدل د لوبغاړو دا د لوبغاړو پرېکړه ده. په دې اړه زموږ سره ادارې خلک هم شته. مقصد هغه که د ګراوند مربوط خلک وي، که لوبغاړي، که کوچیز وي، که ګراوند مینان وي، که ټرینر وي، که دغسې نور یعنې د کرکټ مربوط خلک چې راځي، دا ټولو په دې اړه پرېکړه کړې چې موږ ایونټ نه کوو. علت یې دا دی که موږ وګورو انټر کلب خلک د دې دپاره کوي چې مخته راسي ګریډ 2 ته، ګریډ 1 دغسې د کورنۍ کرکټ ډومېسټیک کرکټ لوبې وکړي. نو په دې کې بیرته هغه لوبغاړي بیرته شاته راځي، ځکه که موږ وګورو زموږ لوبغاړي په لسټري کې ډراپ سوي دي، فرست کلاس کې ډراپ سوي دي، 3D کې ډراپ سوي دي، کشتپه کې ډراپ سوي دي. ده ویلي دي چې زه په دې اړه د مرکز سره په رابطه کې شوم، ستاسې د حق پوښتنه ما ځینې وکړه، نو په هغه کې دوی ما ته قناعتي جواب نه دی راکړی. دا دی خپله وایي، ولایتي امیر خپله وایي دا زما حق راخیستل ستا کار دی، او که چیرې نه راخې نو ته خپل په وظیفې کې بېغوري کوې. کرکټ پرېږدو یا بې پوره کوو. دا نه یوازې چې لوبغاړي، که موږ نورو ولایتو ته وګورو، هلته د کرکټ بورډ د خوا چې کوم سکیجول ورته ورکړل سوی دی، هغه ټولو هلته فعالیت کړی. په کندهار کې ولې نه دی سوی؟ لامل یې څه شته؟ بلال ترین و، علي احمد و، نعمان و، فرهاد عثماني، یعنې فرهاد عثماني کرکټ وکړي، انډر 19 یې وکړي، د هغه وروسته ولې ډومېسټیک څخه ورک شو؟ پوښتنه یې چا کړې ده؟ د هغه رقم فرست کلاس کرکټران چې پر کورونه ناست دي، دوی د 4 لوبغاړو خبره کوي چې هغه خپل پر استعداد را روان دي، سټپ بای سټپ را روان دي، د 14 کلونو 19 کلونو 19 کلونو پورې رسېدلي. هغه فرست کلاس کرکټران چې تا په کور کښې نیولي د هغو که څه حال د انټر کلب څخه انتخاب کړي وه چې هغه په یوه اصولو باندې هم حق نه جوړوي. 15 کسان دلته نه په ریزرو کې شتون درلودی، نه په سکواډ کې درلودی، او نه په یوه اصولو په یوه قانون حق جوړېدی. لاله د کندهار په ټیم کې ولوبېدل. د دې ادعاو په جواب کې د کرکټ امریت مسؤلین وایي چې په روږ کال یا 40 کاله به وه د کرکټ بورډ پالیسي د کال په کال تغییرات پکښې راځي. نو سږ کال پالیسي دا وه که څوک انټر کلب سیالۍ کوي، د هغه لوی او مهم شرط دا دی چې برېښنایي تذکره به ولري. او د برېښنایي تذکرې خبر موږ تقریبا 8 میاشتې تر مخکې دا لوبغاړو ته ورکړی و چې تاسې باید خپلې برېښنایي تذکرې جوړې کړئ. د هغه په وجه دوی د دې سیالیو برخه نشي ګرځېدلی. تاسې خپله وینئ، یعنې په ژوندۍ بڼه دا زموږ چې کوم لوبغاړي دي تاسې یې وینئ چې دي الحمدلله په دا څو کاله دغه کې داسې نه و راغلی چې په یوه وخت کې د کندهار ولایت څخه 4 یا 15 لوبغاړي د انډر 19 برخه وه. تاسې به شاید لیدلي هم یې چې دوبۍ ته ولاړه، هلته یې کیمپ وکړي، 3 اړخیزه سیریز موږ د دغو سره موږ خپل افغانستان، سریلنکا، بنګلادیش، د دغه سره موږ 3 اړخیزه سیریز درلودی. نو د هغو لوبو کې ښه کارکردګي یې وکړله. د نومانشاه اغا په نامه زموږ خپل یو لوبغاړی دی د کندهار ولایت دی، د هغسې ورسره علي احمد ناصر و، بشیر افغان و، او فرهاد عثماني، بلال احمد ترین دی، اوس هم د په لسټې یو ورځنۍ سیالیو کې اخته دی، او دغسې عبدالباقي پوپل دی، نومانشاه اغا دی، علي احمد ناصر دی. دا اوس پیلنه د په دغه لسټې یو ورځنۍ سیالیو کې په کندوز کې چې راپیل سوي دي، هلته دوی مصروفه دي، اخته دي په لوبو کې دي. او د کشتېپې په جام چې په نوم چې کوم جام تېر سوی دی، هغه کې زموږ الحمدلله ډېر لوبغاړي وه. حق لا څنګه یي چې دوی وایي چې زموږ حق نه راکوي. موږ لرو دا په ټول افغانستان کې داسې لوبغاړی نشته، یعنې په جوړښت د لحاظ کې را وګورې یا په هره نګاه باندې الحمدلله دا په انټرنیشنل معیار برابر جوړ ګراوند دی. یعنې موږ افغانستان کرکټ بورډ که یو وخت وکولی شي یو ملک را دعوت کړي، نو د کرکټ د کندهار په لوبغالي کې به موږ پر نړیوال سټنډرډ لوبې انشاءالله موږ دلته کولی شو. یعنې تقریبا 90 متره باونډرۍ عموما په انټرنیشنل کرکټ کې راځي، زموږ الحمدلله زموږ باونډرۍ 90 متره دی. یعنې موږ کولی شو په اسانۍ سره دلته یو د هیواد څخه بهر بل هیواد موږ را دعوت کړو، دلته موږ خپل سیریز یا لوبې ورسره په اسانۍ سره ترسره کولی شو. د لوبډلې پر برابر به موږ درته وایو چې ولایتي چې څه استازي دي د افغانستان 34 ولایته دي، ټول ولایتي استازي صرف تر اوله درجه ولایتي سیالیو پورې دوی واک و صلاحیت و اختیار لري. نور اخواته که زون دی که یو بل شی دی، اوس خو زون نسته،
نو په زون کې طبعا دا خو معلومه خبره ده چې موږ هېڅ واک صلاحیت و اختیار نه لرو زموږ واک صلاحیت و اختیار صرف تر اوله درجه ولایتي سیالیو پر دې ګریډ 2 ګریډ 1 په دې کې د لوبډلې انتخاب دا زموږ په صلاحیت کې دی زموږ په واک و اختیار کې دا لوبډله به موږ جوړوو او نور اخواته د زون په سطحه کې جوړیږي یا کرکټ بورډ بل زرغون جام کوي یا شپږیزه کوي یا کشتیپی په نامه جام کوي یا بل جام کوي دا ټول بیا د هغو صلاحیت دی واک و اختیار دی په دې کې غوراوي کمیټې سته د اجرایي رئیس سړی پکښې ناست وي د ډومیسټیک یعنې د کورني کرکټ سړی کس په دې کې ناست او د چیرمن د عمومي رئیس سړی په دې کې ناست یعنې هلته په کتو سره دوی دا سکواډونه یا لوبډلې انتخابوي یعنې په هغو کې زموږ هېڅ واک صلاحیت و اختیار نشته ادعا کوونکي لوبغاړي د کرکټ بورډ ریاست په دلایلو قناعت نه لري او وایي تر هغو به په روان ټورنمنټ کې ګډون ونه کړي چې د دوی غوښتنو ته مثبت جواب نه وي ورکول سوی